د بخونکي خدای په ستر موږ د دې مهال خبري ټولګه ته ښه راغلاست. نن دونۍ د لیندۍ یا قوس دریمه چې د نومبر له 23 سره برابر ده. په سر کې هم پام وکړئ څه مهمه خبرونو سر ټکو ده. په هېواد کې د تاوتریخوالو په پای ته رسېدو د غني ټینګار محمد اشرف غني چې د ژنیوا د ناستې په څنډه کې وینا کوله همداراز ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د تاوتریخوالو تپل د افغانانو پر اوږې دروندوالی کوي. د سولې پر وړاندې په خنډ جوړونې طالبانو تورنېدل. د ملي امنیت د عمومي ریاست واکپال وایي چې طالبان او نورې ترهګریزې ډلې د ځانمرګو د پیر پلور او پور اخیستنو بازار جوړ کړی او د ډلې هیڅکله هم سوله نه غواړي. افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو مرګونه هیواد. د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې په تیرو 1400 کلونو کې په افغانستان کې 26,025 تنه ماشومان مړه او یا هم معلوله شوي دي. او د ماسکو له لوري د آذربایجان د یوې برخې په توګه د قره باغ سیمې پیژندنه. ولادیمیر پوټین وایي چې قره باغ د آذربایجان نه جلا کېدونکې برخه ده. بشپړ خبرونه. ولسمشر غني وایي چې مهال لږ دی او باید ترې ګټه پورته شي. محمد اشرف غني چې د ژنیوا د ناستې په څنډه کې وینا کوله همداراز ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د تاوتریخوالو تپل د افغانانو پر اوږې دروندوالی کوي. له بلې خوا د ژنیوا د ناستې په څنډه کې یو شمېر افغان او بهرنیو چارواکو په افغانستان کې د ژر ژره اوربند پر ټینګښت د دوحې په خبرو اترو کې د تیرو 12 لسیزو لاسته راوړنو پر ساتلو او د ملکي کسانو د منشوبلې پر مخنیوي ټینګار وکړ. تر یوې ورځې لږه موده کې د راتلونکو 4 کلونو لپاره له افغانستان څخه د مالي ملاتړ په تړاو تر ټولو برخلیک ټاکونکې ناسته د سویس په ژنیف ښار کې ترسره کیږي. سبا د جنیوا کنفرانس په عمومي غونډه کې د افغانستان د حکومت لخوا د افغانستان د صلح او د پراختیا ملي سند دوهم سند چې دی دا به موږ ټولو تمویل کوونکو ته وړاندې کوو. په دې منځ کې ولسمشر غني د دې ناستې په څنډه کې د سولې فرصت لنډ وباله او ټینګار یې وکړ چې باید ترې ګټه نه وشي. ښاغلي غني همداراز ټینګار وکړ چې د شته تاوتریخوالي زغمل د افغانانو لپاره ستونزمن دي. یو خپلواک او ځواکمنتیا لرونکی افغانستان د سیمې او نړۍ په ګټه دی. هغه تاوتریخوالی چې خلک ترې رنځ وړي د زغم وړ نه دي. د سولې فرصت لنډ دی او باید ترې ګټه نه وشي. ولسمشر همداراز د سولې د ملاتړ لپاره د سیمې سیاسي ټلواله مهمه وبلله. د همکاري او سیمهییزې نښلېدنې په مرکزیت د سیمې د مشرانو ټلواله د افغانستان د سولې د بهیر او په هیواد کې د هوساینې او همداراز د سیمهییزې نښلېدنې په موخه د پانګونې د ملاتړ لپاره سیاسي ټلواله او سیمهییزه همکاري جوړوي. د سولې خبرې باید ناکامه نشي. د افغانستان دولت او ولس لوی ګواښ چې هماغه د طالب بندیانو خوشي کول ومنه چې د سولې بهیر بریالی سي. د یو شمېر هیوادونو استازو هم په دې ناسته کې ټولو په یوه غږ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو غوښتنه وکړه. اوربند باید وسي. د سولې خبرې باید د باور د پیاوړتیا لپاره یو فرصت اوسي. پر ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو باید برید ونسي. ماشومانو ته باید خوندیتوب ورکړل سي. دواړې لوري هڅو چې خلک او مدني ټولنې د سولې د خبرو له بهیر څخه خبرې کړي. تلپاته سوله به هغه مهال رامنځته سي چې د خبرو بهیر روان اوسي. له دې ټولو سره سبا شپه د ژنیف ناسته ترسره کیږي. د دې ناستې پر دوام به د افغانستان دولت هڅه وکړي چې د راتلونکو 4 کلونو لپاره له هیواد سره نړیوالې مرستې جلب کړي. په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې نږدې 15 تنه ماشومان په افغانستان کې مړه او یا هم معلوله شوي دي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې نوې موندنې ښیي چې پر روزنیزو مرکزونو برید او کورنۍ حالت پر افغان ماشومانو منفي اغېز کړی دی. دا اداره همداراز مرسته کوونکو هیوادونو غواړي چې په دا شان شرایطو کې افغانستان په تیره بیا له ماشومانو ملاتړ په برخه کې خپلې مالي مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ د ادارې نوی راپور د جګړو پر مهال د ماشومانو د مرشوب له ډېرېدو کیسه کوي.
د دې ادارې په راپور کې راغلي چې د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ په افغانستان کې څه باندې 26,025 ماشومان مړه او یا هم معلوله شوي دي. هغه شمیر چې په ورځ کې د شاوخوا 15,000 ماشومانو مړه کېدل او معلولیت ښیي. د ادارې همداراز اعلان وکړ چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ په روزنیز مرکزونو څه باندې 300 بریدونه ترسره شوي چې د شاوخوا 400 زده کوونکو او ښوونکو د مړه او ټپي کېدو لامل شوی دی. گزارش تازه دفتر بین‌المللی حمایت از کودکان در رابطه با کنفرانس ژنو نشان می‌دهد که در 14 سال گذشته متاسفانه 5 کودک در یک روز زخمی و کشته شده. حملات بالای مکاتب و همچنان مرکز آموزشی و همچنان وضعیت کرونا و مرضی همه‌گیر بالای کودکان بسیار تاثیر منفی گذاشته. د دې ادارې موندنې همداشان ښیي چې 80% ماشومان چې له زده کړې پاتې دي نجونې دي. د افغانستان 50% نفوس بشرپاله مرستو ته اړتیا لري. 9 میلیونه ماشومان د لوږې تر ګواښ لاندې دي. 3 میلیونه 15 کلن ماشومان د خوراکي له نشتوالي سره مخ دي. له همدې کبله اړتیا ده چې مرستندویه هیوادونه د جنوا په ناسته کې په افغانستان کې د خپلو مالي مرستو په ځانګړې توګه د ماشومانو ملاتړ ته ژمن واوسي. دفتر بین‌المللی حمایت از کودکان از تمویل کننده هایی که امروز در کنفرانس ژنو تعهدات خود تایید میکنند و دوباره تعهد میسپارند میخواهند که کمک های بیشتر به شهردوستان به افغانستان تعهد بسپارند، بیشتر بسازند تا به وضعیت کودکان رسیدگی شود. جنگ ها افزایش یافته است. در ضمن کلی که متضرر شده، قربانی از جنگ ها مردم ها، ملکی شهروندان ما و بسیارش کودکان است. ما از دولت هم خواهش داریم و از جانب مقابل هم خواهش داریم که کاهش نه، هر چیز زودتر یک آتش بند شود که صلح آرامی به همه مردم بتواند به کار و روزگار خود ادامه بدهد. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جګړې دوام او د کرونا ویروس له خپرېدو سره ډېر شمېر هیوادوال په ځانګړې توګه ماشومان په بد حالت کې پر سر وړي. له بلې خوا د دې حالت دوام د خلکو ترمنځ د بېوزلۍ او وزګارتیا کچه هم ډېره کړې ده. د خبرو اترو د کړنلارې متن د دولت او طالبانو د پلاویو لاسلیک ته په تمه ده. یو شمېر سرچینې وایي چې دواړه لوري هوکړه کړې ده چې له طالبانو سره د امریکا هوکړلیک د سولې په تړاو د ملګرو ملتونو د دریځونه او همداشان د مرکزي پلاویو ژمنې د دې خبرو اترو بنسټ وي. دا سرچینه ټینګار کوي چې اوسمهال معصوم ستانکزی او سلام رحیمي کابل کې دي او څرګندونه ده چې دوحې ته د دوی په ستنېدو سره به د دولت په لیدلوري کې بدلون راشي. دواړه لوري تر اوسه په رسمي توګه د دې هوکړلیک په اړه څه نه دي ویلي. د 2 میاشتو او څو ورځو وروسته د افغانستان دولت او طالبانو ډلې پلاویو د خبرو اترو د کړنچارې د څرنګوالي اړوند کړکېچ مات کړ او ځینې هوکړې هم لرلې دي. سرچینو درې پخلی کړې چې تر اوسه د خبرو کړنچاره نه ده لاسلیک شوې. دواړو لوریو هوکړه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړلیک د سولې په تړاو د ملګرو ملتونو سازمان دریځونه د دواړو لوریو د پلاویو ژمنې او د افغانستان د خلکو تکل د خبرو بنسټ وګرځوي. خرسند هستیم که این بنبست شکسته و ما امیدوار هستیم که در قدم اول جانبین به یک آتش بس فوری اعلان بکنند و اقدام بشه تا حداقل اعتماد بیشتری به وجود بیاید. به هر حال گامی که برداشته شده قابل استقبال هست. با وجودی که مردم افغانستان ناامید شدن، باز هم اگر اونا صادقانه اقدام کنن امیدا پس میگرده و مردم به طرف صلح چشم میبندند. اوسمهال د افغانستان دولت د مرکزي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی او د دې پلاوي غړی سلام رحیمي په کابل کې دي. روښانه نه ده چې دوی به څه مهال دوحې ته ستانه شي. د گزارشونو پر بنسټ د مرکزي پلاوي دا دوه غړي د شویو هوکړو اړوند د ولسمشر د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره کابل ته راغلي دي. خو یو شمېر سیاسي څېرې د پرمختګونو ته خوښبینه نه ښکاري. این توافق زودگذر است. یک تعداد به این ششتن که ببینن که حتی خود حکومت خود آقای خلیلزاد به حیث نماینده امریکا او ششته که ببینه که در واقع بین طالبان و حکومت و یک چند نفر امتیاز بگیره که منتظر این ششتن که جای بیای که ما بتونیم جای داشته باشیم، فکر میکنه با وجود از اینا میتونن که در واقع در افغانستان صلح را بیارن. صلح این رقم نمیآید. تاکید بر موافقتنامه با آمریکا و تاکید بر محوریت مذهب دستانان یا فقه حنفی برای مسائل دادگستری و اجراعات عملی و امر به معروف و نهی از منکر و غیره که بحران ساز هست، من گمان نمی کنم که اول یک توافق امضا بشود. به این صورت اگر شود هم همون ترتیب که فرمودن
زمینه‌ای برای یک صلح پایدار نخواهد بود به زبان حاشیه. د افغانستان دولت او طالبانو ډلې پلاویو تر اوسه د کړکېچ د ماتېدو اړوند څه نه دي ویلي. دا کړکېچ ظاهرا قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سفر په لړ کې مات شو. پامپیو د یوې نۍ په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې له مرکچي لوریو سره په لیدنه کې هڅه کړې چې هغوی د خبرو چټکولو او یوې هوکړې ته ژر رسېدو په برخه کې وهڅوي. طالبان او نور ترهګریزې ډلې د ځامرګو د پیر پلور او یا هم پور اخیستلو بازار جوړ کړی دی. د ملي امنیت د عمومي ریاست واکپال په روسیه کې د قانون جوړونکو ته د خپلو برنامو وړاندې کولو پر مهال وایي چې دا ډلې د یو بل له وړتیا څخه په منظمه توګه ګټه اخلي او د نظام د نسکورېدو په لټه دي. د ملي امنیت د ریاست نوماند د طالبان ډله په هیواد کې د جګړو د دوام لامل بولي او ټینګار لري چې دا ډله هیڅکله هم سوله نه غواړي. طالبانو بیا دا څرګندونې رد کړې دي. په دوهمه اونۍ کې د ملي امنیت د عمومي ریاست نوماند او د کرنې او مالدارۍ او اطلاعات او کلتور وزارتونو نوماند وزیرانو خپل کاري برنامې قانون جوړونکو سره شریک کړي. د ملي امنیت د عمومي ریاست نوماند د طالبانو او ترهګریزو ډلو ترمنځ د اړیکو دوام او پیاوړتیا ته ګوډڅنډنې ترڅنګ د ځان وژونکو د پیر پلور او پور د بازار له جوړېدو او د هغو ترمنځ د منظمې اړیکې د شتون خبر ورکړ. ښاغلی سراج د طالبانو ډله په هیواد کې د نیابتي جګړې د دوام اصلي لامل وباله او ټینګار یې وکړ چې دا ډله هیڅکله هم سوله نه غواړي او د جګړې د ډیریدو په لټه ده. د طالبانو ډلې بیا دا څرګندونې رد کړې دي. بسیاری از حادثات است که طالبان وقتی که یک انتحاری ضرورت می داشته باشند از این گروپ ها می گیرند و تمام از این گروپ ها در قسمت شریکسازی مسائل تعلیماتشان و در قسمت شریکسازی توانایی‌هایشان با یکدیگر همکار هستند. د هغه په وینا د ترهګریزو ډلو یو برخه چې په افغانستان کې فعالیت لري بهرني موخه لري خو امنیتي سرتیري به له بشپړ ځواک سره د نړیوالو ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وکړي. له دې سره د ملي امنیت د عمومي ریاست نوماند د راتلونکو برنامو یو برخه د کشفي ډلو پیاوړتیا، سیمه ییز استخباراتي ټلواله او د روانې جګړې مخنیوی دی. مسئله سوم را که ما کار میکنیم اجماع منطقوی استخباراتی است. قسمی که قبلا خدمتتان عرض کردم ما نمیتونیم که تمام قربانی منطقه را بدهیم و کشورهای منطقه با ما همگام نباشد این مبارزه. ما در این قسمت با بعضی کشورها کار خود شروع کردیم، نتایج خوبی داشتیم ولی به کار بیشتر نیاز دارد. په همدې حال کې د تولید په برخه کې ځان بساینې ته د افغانستان رسیدل، د سیلوګانو بیا رغونه، د معیاري سړو خونو جوړېدل، د ځنګلو بیا رغونه، د کرنې او مالدارۍ نوماند وزیر انور الحق احدي د برنامو ځینې برخې دي چې له جرګې سره شریکې کړي. زه به خاصه توجه د میوو حفاظت او بازار موندنې ته وکړم. د میوو او ترکاریو د حفاظت لپاره په تېرو څو کلونو کې هلې ځلې شوي چې سرطخانې جوړې سي خو نتیجه یې ډېره په زړه پورې نه وه. معیاري سرطخانې نه دي جوړې سوي او د سرطخانو د چلولو مصرف هم جګ و. د بلې خوا د قانونو یوه لویه غوښتنه د سرطخانو جوړول دي. حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نوماند په داس حال کې چې دا بنسټ په څنډه پاتې شو وزارتونو څخه بولي خو ټینګار کوي چې د باور رای د ترلاسه کولو په صورت کې به د لرغونو ځایونو د ساتنې او رغونې، د سیلانۍ د ودې او جلب او فرهنګ جوړونې په برخه کې به کار وکړي. 5000 آبده تاریخی در افغانستان وجود دارد. به تعبیر برخی از باستانشناسان افغانستان یک موزیم بدون سقف است به لحاظ داشته ها و غنای فرهنگی و تمدنی و تاریخی. اما از این مجموعه 5000 آبده فوق‌العاده مهم تاریخی در طول 20 سال گذشته وزارت اطلاعات فرهنگ صرف 300 تای آنها را تانسته است که مرمت کند. لدې ټولو سره تمه ده چې سبا د ښځو چارو، ترانسپورت، ټولګټو، کډوالو او راستنېدونکو چارو نومان وزیران خپلې کاري برنامې له قانون جوړونکو سره شریک کړي او د څلورنۍ په ورځ به 7 نومان وزیرانو ته د رای ورکولو لپاره صندوقونه کېښودل سي.
او په کندهار کې په ورځ کې له 5 تر 10 کسان په کورونا ویروس اخته کیږي. د کندهار د عامه روغتیا ریاست بیا وایي چې په دې ولایت کې د کورونا ویروس لومړۍ څپې په پرتله د کووډ-19 دویمې څپې مخنیوي لپاره تابعیاوې تر لاس لاندې نیول شوي دي. په همدې حال کې د کندهار اوسیدونکي له سیمه ییز پازوال څخه غواړي چې د کورونا ویروس دویمې څپې پر وړاندې مبارزې برنامې په جدي توګه عملي کړي. روغتیايي چارواکي وایي کندهار کې د کرونا د دوهمې څپې له راتګ راهیسې د کرونا 198 مثبتې پیښې ثبت شوي او دغه ارقام لا هم د لوړېدو په حال کې دي. د کندهار د روغتیا رئیس ډاکټر اشرف نادري وایي دوی د کرونا د دوهمې څپې د کتلوي بحران د مخنیوي لپاره روغتیايي تدابیر له وړاندې زیات کړي. نادري وایي د کرونا دوهمه څپه په کندهار کې ځکه زیاته خطرناکه نه وي چې د دوی د روغتیايي کارکوونکو او خلکو د پوهاوي کچه د کرونا وایرس د مخنیوي په برخه کې لوړه شوې ده. موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه دا اوس سمدلاسه شروع کړي. 23 ټیمونه مو د عامه پوهاوي کې اخته دي چې په هغه ټیم کې یو ښځینه او نارینه شتون لري. په هغه کې مو د نږدې ولسوالۍ د ښار پر شاوخوا 6 ولسوالۍ نیولې دي او امکانات ته په کتو سره به هغه لرې پرتې ولسوالۍ هم په بر کې ونیسو. د کندهار د روغتیا رئیس وایي د دولتي روغتونونو ترڅنګ به دا ځل له خصوصي روغتونونو څخه هم د کرونا د ناروغانو د درملنې لپاره ګټه اخیستل کیږي. که چیرې په دولتي سکتور باندې ډېر بوج راځي، خصوصي سکتور چون لاس هم خلاص دی او هغوی هم دغه د هغوی نظارت او ارزیابي په وخت و زمان باندې کوو. هڅه مو دا ده چې خصوصي سکتور ته هم په دې اړه وده ورکړو تر څو زیات روغتونونه او زیات لابراتوارونه په کندهار کې دا جواز ترلاسه کړي او دوی په سټنډرډ او معیاري شکل سره د کورونا معاینات وکړي. که څه هم د کرونا د لومړۍ څپې د کابو کولو بودیجه کې کندهار کې د فساد راپورونه ورکول شوي وه، خو د کندهار اوسیدونکي وایي دا ځل دې د کرونا د دوهمې څپې د مخنیوي لپاره اغېزمنې تګلارې عملي سي. پر خلکو او ولسونو مې غږ دغه دی چې دغه مرضي عادي ونه ګڼي او دغه مرضي د مخنیوي او د ځان ساتنې لپاره ښه پوره کار وکړي. د کرونا سره د مبارزې لپاره تر ټولو ښه لاره چې خپل هر انسان په فطري ډول کولی شي اول شی دا دی چې خپل حفظ الصحه او خپل نظافت مراعات کړي. د کندهار ولایتي مسؤلینو ویلي چې د عملي لسګونه روغتیايي ټیمونه په کندهار ښار او ولسوالۍ کې خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکړې مصروف دي او دې هڅه کې دي چې دغه ولایت کې د کرونا د ټیسټ دوهم لابراتوار هم پرانیزي. زموږ د مهال خبر ټولګه همدومره وه. له پاونیز خبرنه سبا د هوا حالت به مې هم همکار وړاندې کړي. ښې شبې ولرئ. کابل اورښت د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټی -1. مزار شریف د اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټی 0. هرات نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټی -5. جلال آباد ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټی 8. بامیان واورین د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټی -7. کندوز د اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټی 1. کندهار نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټی 2. غزنی اورښت د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټی -5. میمنه اورښت د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټی -4. د بدخشان فیض آباد د اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټی -1. اسلام آباد ورځ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټی 9. نیوي ډیلي لمرین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټی 12. تاشکند لمرین د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټی -4. دوشنبه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټی -3. تهران نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټی 4. دوبۍ لمرین د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټی 0. استانبول نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټی 9. مسکو واورین د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټی -2. بیجینګ اورښت د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټی 4. همداشان اشقابات نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټی -2 اټکل شوی.